هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو لاس پکار دی او ظلمو ورته کړي توجه بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی کمو توشي په هر لور دا بدن ویني پر کور غلامي نکړو هر آن پرېږدو ځان ته پیغور هر آن پرېږدو ځان ته پیغور دغه خاوره مو د مور دا بساتو لپردو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی د هوار او کغر شایسته هر ډګر کاړي بوټي کیمیا سپیره خاوره سره زر بوټي کیمیا سپیره خاوره سره زر برا پټ خزانه دلالونو او کانو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو بیا آباد بکړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وسمي علي دلري وزنت كمال وزنت كمال زنتك شو يا آباد بكري لله الحمد دوم نعمة پلت جوړي تهوى بلاد الشيطان بیا آباد هذا الشيطان المنكر هذا عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه شهدته لشيطان مسيرة جبريتي شو انقلاب دا طالب جرار مسكن پسرو بینو شو غرقاب جرار مسکن هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو لاس پکار دی او ظلمو ورته کړي توجه بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی صدق الله نازلات نازل
زده کړه په مختلفو پړاوونو یو پړاو د ختمولو مخکې بل پړاو ته وشي او اول پړاو ته مضبوط ووایي ټینګ ووایي روان پړاو ته انشاءالله ډېر لکه څنګه چې په مکتب کې تر اول صنف ونه وایي نو دویم صنف نشي ویلی دوهم صنف وایي دریم او څلورم نشي ویلی دلته هم د مدارسو دغه سیستم ده چې ته قاعده ووایې اجرې کلونه ولګوې بیا راوړې او که چېرې درسته وویلې قاعده درسته وویلې انشاءالله یو کال ته قریب ناظره ختم کړي په اوس کال کې کوم عالمان من څخه قاعده ختم کړي هغه انشاءالله سرکاري ناظره پروګرامونه ختم کړي سرکاري کوم عالمان ناظره ختم کړي هغه باندې شروع کړي په اوس کال کې عالمان ناظره ختم کړي او موږ تر پاتې شو هغه د قرآن کریم په حفظ کې لګیا دي چې پرنسپال زده کړي چې اشرف زده کړي چې اوس زده کړي او دغه شاګرد ځوانان چې په اوسه کال د حفظ ته فارغ شو هغوی په تدریب کې څه کوي چې تدریب ته فارغ کېږي دا یوه سلسله ده موږ دپاره ستاسو د رومیو دپاره ستاسو د نورو پلان دپاره د دغې منطقې دپاره د لغمان دپاره او په مجموع کې ټول افغانستان دپاره تاسو افتخار اوسئ الله تبارک وتعالی مو تاسو ځوان او حساب او مېړني لره چې پړاوونه کوي پړاوونه تاسو واړه هستئ ځوانان هستئ تاسو د دې افغانستان آینده راتلونکي هستئ دلته به یو ورځ راځئ ستاسو د کور کې به یو ځوان راپیدا کېږي او دا سپی د اوتاق د هغه پر سرمالۍ او دا پروسه به انشاءالله روانې کوم مسافر چې موږ باندې هغې نه شته خو د هغوی بار په خپلو اوبو باندې واخیستل تر دې ځایه مو راورسول دلته تاسو خپلې د لوړي مسجد ته وګوره د لاندې فرش ته وګوره د خپلې ځوانانو مسافرانو ته وګوره د خپلې ملګرو ته وګوره دا ټول د قرآن کریم برکت ده یو ورځ به انشاءالله دغه مسافران چې تاسو ناست دي دا به زما ځای ته راځي نو دغو مسافرانو ته به ستاسو د میندو مسافران راشي څومره مسافران چې دلته ګورئ دا به دلته کلي راوځي دا ټول نن سره شاګردان پاتې شوي دي حفظ په برخه کې تجوید په برخه کې نن ستاسو استادان دي سبا به انشاءالله باذن الله تاسو راځئ من کله هم په جامعه هاشمي کې زده کړې کړې نور مدرسو ته استادان ورکړو نور مدرسو ته استادان ورکړو تاسو راځئ انشاءالله دا ستاسو مدرسه ده موږ ستاسو خدمت کوو دا مور مېرمن دا مشران دلته راغلي دي د بازارونو راغلي الله تبارک وتعالی زموږ په کورونو کې برکات واچوي په تاسو باندې کار وکړي تاسو ته واړه واړه مشران دي دې کورونو کې برکتونه وکړي د ډېران کې څنګه وکړي دا ورته ټول ورته ویل کېږي نو ته چې سهار راپسې تا راغله دا نیکه دا ورور دا کاکا دا ورور دا ورور ته دا وایي هلته چې موږ په سپاره راوځه هلته چې موږ په ځای کې سریا مکتب ته راشي مکتب ته چې راغی دا صفا پاک صفا پاک کاري دوام وي ځان ته ته ځه انشاءالله څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول حرف لكن كلمه حرف ولا حرف وميم حرف النبي صلى الله عليه وسلم كان الكريم يوم حرف ويوم حرف الله تبارك وتعالى لفظ الإبيان والبين ويتفضل مويس الإبيان يوم حرف ألف زاد حرف لام زاد حرف أو ميم زاد حرف من دفع القرآن بالتناسي بسم الله الرحمن الرحيم شروط والناس كله تصورنا وذبحوها وتعجبون يوم النار تصورنا خلا زكاة هر طبق لازم يشترك على الشوارع دا لکاو او د میلیونونو حروفونه او د میلیونونو ځان ته برسته باندې دا د دومره ثوابونه کېږي دا د حساب په حساب کې حروفونه وسره حتی هغه په پولیس چې دا به پاتې راځي ما په حسابونو کې دومره ثوابونه تاسو خپل اکاونټونو کې د پلاس اکاونټونو کې د خپل خویندو د خپل وروڼو د خپل مسافرانو هغه اخروي کور کې تاسو جمع کړئ الله تبارک وتعالی د قرآن کریم په هر حرف بدل کې متاسف عليه مسكي لا يكون قولي أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ټین غشتي دی بچو خدای څنګه شو خراب چې پری تیر شو انقلاب د طالب جرار مسکن